پسر دلاس درهم تیر کړم بیا په آرام دکړم وید یتیما بیا په آرام دکړم وید یتیما ته د یو لوی نعمت محرومای نن ته د یو لوی نعمت محرومای نن ته د یو لوی نعمت محرومای نن او تا بیللې داسې څه یتیما پاکوم اوښکې دې نن څه یتیما دردېږي ستا سره مې زړه یتیما دردېږي ستا سره مې زړه یتیما ستا د شلېدلې ګرېوان و چې ګنډم چې شي خوشحال په ژوندانه یتیما اول په سر دې لاس د رحم تیر کړم بیا په آرام دې کړم ویده یتیما بیا په آرام دې کړم ویده یتیما دلته هر څوک خپلا د ځان غم کوي دلته هر څوک خپلا د ځان غم کوي دلته هر څوک خپلا د ځان غم کوي ستا په قصه کې اوسې نه یتیما دردېږي ستا سره مې زړه یتیما ستا د شلېدلې ګرېوان و چې ګنډم چې شي خوشحال په ژوندانه یتیما اول په سر دې لاس د رحم تیر لطفي لاړ شم نوره سودا راکته کوم دا څه دی دا څه دی دا څه دی سودا راکته کوم صحیح ده ورځه سودا راکته کوم نشولې د زندګۍ په خونده پوی نشولې د زندګۍ په خونده پوی نشولې بالغ د پکې د مکنه تکیا ورته تکیا ما پاکوم اوښکې دې نن زه یتیما دردېږي ستا سره مې زړه یتیما دردېږي ستا سره مې زړه یتیما ستا د شلېدلې ګرېوان و چې ګنډم چې شي خوشحال په ژوندانه بس الله دې هغه دنیا ښایسته کړه او دا دې ټوله سودا شوله لطیفي ته مې ټوله راوړي دي بیرون بیا نه پرېږدي صحیح ده ای بیرون به نه وځي ښه ما ته وګوره بیرون مه وځه ښه دې ودان آباد لري الله دې انجمن کې نور دې زموږ دې د پالا په در کې ثواب وشي او دې د خدای ودان آباد لري زه تاسې سره دې مالا ډېر ښه وکړي پروردګار مې ژوندي لري چې زموږ د مسکینانو غم کوئ او دغسې خیر سي مورې خیر یتیما پاکوم اوښکې دې نن زه یتیما دردېږي ستا سره مې زړه یتیما دردېږي ستا سره مې زړه یتیما ستا د شلېدلې ګرېوان و چې ګنډم چې شي خوشحال په ژوندانه یتیما اول بیچارهګانو داسې کور دی دیوال سوري ته ناست دي کور په دا حال دی یتیمان دي او بل ذهني تکلیف لري کبھی خونور لزړنا حسی خندا کبھی خونور لزړنا حسی خندا کبھی خونور لزړنا او د پردي په کور کې کنډواله کور کې اوسېږي یا الله پاک هیڅوک په دا رقم نه کړي دا وه د نن ورځې خپرونه د لطیفې د سره او تر بلې خپرونې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم ښه وخت یتیما د الله په امان سره مې زړه یتیما ستا د شلېدلې ګرېوان و چې ګنډم چې شي خوشحال په ژوندانه یتیما اول په سر دې لوی اختر د قربانۍ اختر را روان دی راځئ قرباني وکړو په افغانستان کې وو د داسې بېوزلو افغانانو لپاره
الحمدلله په مختلفو ولایتونو کې به قرباني کوو او تیار مال به حلالو او مستحقینو ته به ورکړو چې دا چا به قرباني کړي یا توله ورور سره دې خدای ښه وکړي او تاسو ټولو سره دې خدای ښه وکړي او چې کوم هېواد کې دغسې تورسرې او یتیمانان او هغې سره څوک کومک کولی شي نو الله پاک د هغې ژوندي لري هر هغه څوک غواړي چې قرباني وکړي د عطا فاونډیشن سره په اړیکه کې شي شماره تاسو ته په سکرین ښکاري مننه د الله پاک لاس در هم تیر کړه